یاله ټینګ ماما اوس راغلی دی نوی کس منظور پښتین نومیږي په باره کې ته څه ویل غواړې څه ویل ورته لرې منظور یادوي د دې په باره کې بس څه درته ووایم خو یوه خبره کوم درته وایي کوم افغانی ورور د پنجابي کور ته د پنجابي سره میلمه و کور ته یې ورغلی و افغانی کوټه کې ناست و او غلمغوال یې تر غوږ شو خو پوه شو چې ښځه یې ورته وایي ولې د میلمه راوستی دی له ځانه سره اخر پنجپی د کوټې ته دروازې پورې راورسېدو خو ښځه یې ورپسې وه د کوټې دروازه کې هم یو څو لغتې ورکړې پنجابي په له هرې لغتې سره یو وار هم کو کوز به یې واچوه بېادبي دې معاف ویلو خلاصه دا چې ځان یې د افغاني ته ورسوه افغاني ورور د ډاډګیرنې په خاطر ورته وویل چې پنجابي وروره ته مه خفه کېږه موږ سره ډېر لوی ظلم روان دی ته خو یې پرېښودې اما پر موږ باندې خو چې تر څو غول نه وي کړي نه مو پرېږدي پنجابي په بریتو ګوتې کش کړې چې نه وروره موږ هسې تش ګوزونه ورته وهو نور نو دومره ډرېږو هم نه You never made that noise.